ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين یو لفظ چې مونږ عام ډېر استعمالو او مونږ توکل ورته وایو پښتانه ورته توکل وایي اصل کې دا توکل دی خلک وایي لکه په الله توکل کوه یا یو کار چې کوي مړه وایي توکل په خدای کا توکل نه دی دا دې ته توکل وایي دا کار کوه او باروسه په الله وکړه توکل څه ته وایي اوس دوه خلک دې کې خطا کېږي بعضې خلک مړه وایي په خدای باروسه کوه په آرام کښېنه بس چې خدای دله رزق لیکلی دی خو در به یې کښې او کښېنې لیکلی نه به یې درکوي اسبابو ته نظر نه کوي یا یو زهریله شی به هلکه ماله ډاکټر دا نه دی ښه کړی چې دا تاله ښه نه دی مړه په خدای توکل کا او ته استعمال کې سم نشته نو بعضې خلک دلته خطا کېږي اسباب مد نظر نه ساتي اسباب غورځئ وي سبب اسبابو ته ضرورت نشته او بعضې خلک یو دویمه غلطي کوي هغوی د اسباب داسې ګڼي لکه چې دا کار په دې سبب موجودېږي زمونږ طالبان ورته مؤثر حقیقي وایي ډاکټر له به مریض بوځي مړ به شي بټ ډاکټر باندې به دعوه وکړي دا ولې مړ شو دا څه چلو شو هلکه ما خو دارو ورته ولیکل اوس چې دارو سره جوړ نه شو نو ژوند عمر خو زما په اختیار کې نه که نه دا تا ناراستی وکړه دا تا دا چلو د هغې مطلب دا دی چې دا ډاکټر به خامخا جوړوي د هغې مقصد دا دی چې د هسپتال کې به خامخا جوړېږي د هغې مقصد دا دی چې دا دارو به خامخا جوړوي دا هم غلطه ده توکل څه ته وایي زمونږ طالبان وایي دا د وکول نه ماخوذ دی بل ته یو کار سپارل لکه وکیل یو سړی مقدمه نشي چلولی نو دی د مقدمې دپاره ځان له وکیل ونیسي نو دی ځان عاجز وګڼي چې زه د قاضي مخکې او د جج مخکې خبره نشم کولی زه د خپله دعوه نشم ثابتولی نو ځان عاجز وګڼي چې دا کار مانه نه کېږي نو وکیل له پیسې ورکي او دا ټول کار وکیل ته وسپاري سپارل وکیل هغه کس دی چې ما ورته خپل کار وسپارو ورورې ته پیشه او کار دې پیشه ما دا مقدمه به ته جنګې لړاوی به د قاضي او د جج په مخ کې او ماله به دا مسله حل کې نو ګوره زه موکل شم چې څوک چاته کار سپاري هغه ته موکل وایي او چې چاته یې وسپاره هغه کار چې ته پیشه کار دې پیشه هغه ته وکیل وایي اوس توکل څه ته وایي په الله بروسه کول دلته دې په وکیل بروسه وکړه اعتماد دې پې وکړه هغه سړی خلک وکیل نیسي چې پته یې ورته چې دې د ما دا کار کولی شي او چې ورته پته چې د ما دا کار نشي کولی هغه څوک وکیل نه نیسي وکیل باندې اعتماد نو تام په الله اعتماد وکړه بس په الله بروسه وکړه ځان عاجزه ګڼه زما دغه وست رب العالمین چې ما پټې واړو ما پکې ډیران واچو سره مې واچوله او تخم مې پکې ونسته او بخور به کوم باقی ستا کار دی ربا که دینه غنم جوړولی وږي جوړولی پنبه جوړولی الوګان جوړولی
دا زما کار نه الله دا ستا کار دی اسباب به استعمال کې خو ته به چې الله د اسباب هم ستا لاس کې دي ګورې دوه څیزونو کې په الله اعتماد کې په تخلیق د اسبابو کې او په ترتب د نتیجې کې زموږ طالبان وایي الله دا ما چې په کومو سترګو باندې دې پټي ته وکتل دام تا راکړي دي دا په کومو لاسونو کې د تخم نلم دام تا راکړي دي دا کم تخم چې کرم دام تا پیدا کړی دی او دا کم ځمکه کې چې د تخم د زرغونولو طاقت دی دام تا پیدا کړی دی او چې کمې اوبو باندې اوبخور کوم دام تا پیدا کړی دی او چې دا کمه سره ورته اچوم الله دام تا پیدا کړی دا نو ګوره اسباب الله پیدا کړی دی دا به هم چې اسباب استعمالو الله ته چې ډاکټر لځې دا ستا یو ظاهري سبب دی ډاکټر چا پیدا کا الله ډاکټر چې په کوم سترګو مریض ګوري دا چا ورکړي دي الله کم لاس چې په نبض ږدي چا ورکړي دي الله او د ده په زړه کې چې کم د مرض د معلومولو هغه علم پروت دی دا چا ورکړی دی الله او چې بیا کم دارو ډاکټر لیکي د دې دارو دا اجزا چا پیدا کړي کم نه چې دارو جوړېږي الله پیدا کړي دي او کم چا لیبارټرۍ والا چې دا دارو جوړ کړي دي هغې له عقل سمجھ بوجھ چا پیدا کړی دی رب العالمین اسباب هم د الله په تخلیق کې دي دا هم الله پیدا کړي دي په اسبابو چې نتیجه اچوي هغه هم د الله لاس کې ده ته به غنمو کرې سیلاب به راشي پټي باندې به دې وبېږي سب نه ختم ته به غنمو کرې او غنم به زرغون هم شي وږي به مونیسي ګلی به راشي خبره ختم زول طوفان به راشي خبره ختم بیا به ورسره څه کوې ته به ډاکټر له لاړ شي دارو به دله برابر درکړي او ډاکټر به ومو چې ستا ملیریا ده او د ملیریا لپاره کاکاجي دغه علاج دی هغې درته ولیکه لیکن مړ به شي مرګ نه دی نه شي بچ کولی صحت د هغه په لاس کې نه دی صحت د الله په لاس کې دی نو دوه څیزونه ذهن کې واچوئ یو به دا اسباب به استعمالی دا نه چې د سبب نه استعمالوم تعالی خدای سترګې درکړي لاس او پې ډېر خلک دي موږ هلکه حج ته لاړ شه که نه یا تا باندې خو حج فرض دی یاره جي که خدای راله نصیب کې لیکلی خو لاړ به شم او که خدای نه لیکلی نه به ځم اوس د سره څه کوې د سره اوس څه کوې که ته ورته ده ووایې چې دا پرون د غنم ولې کرل خو که خدای دله په نصیب کې لیکلی نو کور ته به دله راغلي او که نو لیکلی نه به راغلی او که ته وایې چې سار وختي دکان ته ځې او ماسخوتن دکان بند دی څه لځې بچو له رزق ګټل نو دلته هم دا فارموله استعمال که کنه دلته هم ووایه که نه که بچو له مې خدای رزق لږ لیکلي خو راله به یې راکړي او کری نه که نه یې راکوي نو دلته خو دکان لځې دلته تقدیر نه یادی دلته توکل نه یادی هلته خو زمینداري کې هلته خو مزدورۍ لځې هلته خو چې کله په ښځه د در راشي یا په تا راشي ډاکټر له منډه وی دا نه وی ځکه خدای راله روغ صحت لیکلي خو جوړ به شم او که نه جوړ به نه شم نه خو چې کم ځای د پیسو د لګېدو مسله راله نو هلته د فارموله بدله کړه پینتروس دلته بدله شوه هلته ډاکټر له منډه وی هلته غنم کرې هلته زمیندارۍ لځې هلته دیاړۍ لځې دا نه وی که خدای مقرر کړي را به کړي او که را به نه مقرر کړي را به نه کړي داسې دا جي صاحب او دلته دا وایي که خدای لیکلي نو خو لاړ به شم که خدای نه لیکلي لاړ به نه شم دا څه خبره ده داسې مه کوه اسباب استعمال کا داخله د حج وکړه دا ستا کار دی چې داخله دې وکړه اوس یې په الله وسپاره که منظوري د خدای لیکلي نو را به یې ولي او منظوري نه لیکلې پاتې به شي بیا داخله وکړه په بل کال که خدای د لیکلي خو منظوري د حج به دې راشي اکرانه له پاتې به شي ګنې پرایویټ داخله وکړه بیا هم شک دی چې و به رسې او که به ونه رسې ولې هسې نه لاس پې دې مات نه شي هسې نه هارټ اټیک درته ونه شي داخله به دې کړي او هارټ اټیک به راته وشي داخله به دې کړي لاس پې به دې مات شي داخله به دې کړي ښځه به ناجوړه شي بیماره به شي مړه به شي پاتې به شي نو بیا هم پکې شک شته چې و به رسې که نه دغه په الله سپاره د خپل اسباب استعمال کا باقی په الله وسپاره وایي دغه د ما کار وره به ما داخله وکړه پیسې مې داخلې کړې اوس باقي رسول ستا کار دی رسې مې او که مې نه رسې عرفات ته مې بوځې او که عرفات ته مې نه بوځې نو بې سبب هم خدای کار کولی شي دا نه چې نه شي کولی خو زموږ طالبان وایي دنیا د اسبابو کور دی دارالاسباب دلته به ته خپل سترګو نه لاس پښو نه خپل کار بالې ګنې بې سبب هم خدای کولی شي هغې مثال به هم درکړم حضرت مریم پوټۍ ماشومه جنۍ ده زکریا علیه السلام یې د ترور خاوند دی زکریا علیه السلام سره ده او قرآن شریف کې الله فرمایي چې زکریا علیه السلام له جومات کې وړه ګوډګۍ جوړه کړې ده او چابي او جرنده هغه سره ده
اور دن کیږي هغه بار کیږي بل چاته نه پریدي وکفلها زکریا الله وی دا ما زکریا علیہ السلام لا ورکړه چې ته به ذمہ دار یې قرآن وی سمن غلط خبره نه ده الله وی په قرآن شریف کې کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه چې د جمعې په شپه یا د عاشورې پر ورځ نه 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 کلما دخل علیها زکریا المحراب چې کله به هم زکریا کوټه کې ته ننوت وجد عندها رزقا خوا کې به ورسره روزي پرته وه خوا کې به پرته وه او مفسرین لیکي د جمعې میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمعې کې ناشنا کار خدای کوي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا هغې خوا کې عندها خوا کې به روزي پرته وه او زکریا علیه السلام پیغمبر دی او ورته حیران دی مریم انا لکې هذا دا میوه د کوم ځای نه راغله چابي ما سره ده ور ما سره ده جلنده ما سره ده دا کوم ځای نه راغله هغه پوټینی څه وایي دا نه وایي باد والم به راوړي نو موږ زر دا ووایو چې ته پیریانو به راوړي نو یاره کوم ځای موږ ته پته نشته نو هغه ماشومه څه وایي قالت هو من عند الله دا د الله له طرف د هغې زړه کې م الله چولې ده چې زه کوم داسې مه وایه مریم دینه به زه یو مضبوط کار تا نه کول غواړم دا خو پټینۍ خبره ده ماشوموالي کې ورته ښیي چې بیس موسمه میوه در کوم هېڅوک نشته در کوم قالت هو من عند الله الله د طرف نه ده او بیا څه وایي زکریا علیه السلام پیغمبر ته وایي ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب چې الله وغواړي او چاله وغواړي بې حسابه ورکوي ګورئ روزي بې حسابه ده الله دا چل ولې کوي مریم ته لکې ولې چي مریم ته وایي چې یو ناشنا کار به بل هم تا سره کوم چې ته به چاته واده نه نکاح به دې نه شوې چا سره به یو ځای شوې نه خاون به دې نه او بغیر د خاون نه یو ماشوم به تا نه پیدا کوم ته به مور پلار به نه که هلته وی دا څنګه نو دلته ګوره اوس زه کولی شم دا نه چې د ما طاقت نشته د الله طاقت شته بې سبب روزي هغه دې ورکوي